وزیر دفاع خواجه آصف عالمي ورورولۍ ته خبرداري ورکړي که چېرې بھارت حمله وکړه نو کلو جنگ به کولی شي. باید چې نړۍ د جوهري وسله لرونکي دواړو ملکونو ترمنځ مکمل جنگ امکان پاړه فکرمند شي. برطانوي ټي وي انټرویو کې خواجه آصف په پهلګام پیښه کې د پاکستان ککړتیا تور رد کړی دی او دغه حمله د بھارت فالس فلیګ اپریشن ګرځولې دی. وایي چې نړۍ له جوهري وسله لرونکي دوه ملکونو ترمنځ د مکمل جنگ امکان پاړه فکرمند کېدل پکار دی. بلخوا وزیر دفاع تمه څرګند کړې ده چې دا معامله د مذاکراتو په ذریعه هم حل کېدی شي. یاد دی چې د مقبوضه کشمیر سیاحتي مقام پهلګام کې د 9 په ورځ وسلوال کسانو په ډزو باندې 6 سیلګري وژل شوي ولې د دې الزام بھارت په پاکستان لګولی دی.